السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو زموږ او ستاسو نن د ایډیټ مینیو کې سلیکټ ټول ده. صحیح سو، یعنی نننی درس زموږ او ستاسو پر سلیکټ باندې ده. په سلیکټ کې موږ او تاسو سره درې اوپشن دي. یو سلیکټ آل ده، سلیکټ اوبجیکټ ده، سلیکټ آل ټیکسټ وید فارمیټ سیمیلر فارمیټینګ ده. تاسو راسئ د صفحې ته. سلیکټ آل په معنا د تمام انتخاب، یعنی د تمام مکتوب انتخاب تاسو کولی سوی چې هغه څه الفاظ یا جملې، یعنی تمام مکتوب ته چې په مکتوب کې کوم الفاظ دي یا کوم فارمیټ د ډیټا تاسو تمام انتخابولی سوی. سلیکټ اوبجیکټ په معنا دلته اوبجیکټ له موږ او تاسو سره په معنا د شکل یا په معنا د تصویر ده. ګورئ په مکتوب کې له ما سره اشکال هم کله کله وي یا له ما سره تصویرونه هم وي. په دې صورت کې که زه وغواړم چې هغه الفاظ یې نه کم انتخاب، صرف هغه اشکال یې انتخاب کم، بیا موږ او تاسو د دویم اوپشن ته چې سلیکټ اوبجیکټ ده تاسو ورته وګورئ. یعنی په دغه صورت کې بیا موږ تاسو سلیکټ اوبجیکټ انتخابوو، د دغه په واسطه باندې صرف هغه اشکال یا تصویرونه انتخابوو. صحیح سو. دریم نمبر او تاسو سره سلیکټ آل ټیکسټ وید سیمیلر فارمیټینګ ده. دا هغه وخت کار کوي که چیرته له موږ او تاسو سره په مکتوب کې پیراګراف یا مثلا جملې هر څو چې وي د هغوی شکل یو رنګ وي، د هغوی شکل یو رنګ وي. په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو هغه فارمیټ یعنی هغه متن انتخابولی سو چې د هغوی شکل ورته وي. صحیح ده. ټول متن د ورته شکل سره غوره کړئ. صحیح ده. ټول متن د ورته شکل سره غوره کړئ. اوس به موږ او تاسو راسو مکتوب ته. پر مکتوب باندې به دغو درسترو اوپشنانو عملي کار وکړو. ګورئ زه راځم مکتوب ته. صحیح ده. ګورئ اول سلیکشن خو تاسو د ماوس له لارې هم کولی سوی. پوینټر دلته تاسو کلیک به ونیسئ، کوم چې لیفټ کلیک ده، یعنی د شهادت د ګوتې چې کوم کلیک ده تاسو به دا ونیسئ، لاندې به یې راوړئ تر څو پورې چې تاسو وړئ هغه د انتخابوئ. صحیح ده. ګورئ که زه وغواړم تر دې ځایه پورې انتخاب کړم تاسو انتخابولی سوی. دوهم اوپشن نمبر او تاسو سره په سلیکټ کې ده. ګورئ په سلیکټ کې تمام ټیکسټ یعنی تمام مکتوب چې د هغه انتخابوي. تاسو یې کلیک کوئ، ورته وګورئ. په دې صورت کې تمام مکتوب انتخاب کړم. صحیح ده. چې څومره په دې کې چې کوم اجزا وي، کوم مواد وي، د تمام انتخابوي، هغه که اشکال وي او که الفاظ وي. صحیح سو. په دویم اپشن کې د موږ او تاسو سره سلیکټ اوبجیکټ ده. ګورئ اوس که زه چیرې دغه انتخاب کړم، دا انتخاب دی، مګر زه لاندې راځم دویم پیراګراف ته چې څنګه ما کلیک کښېښود د انتخاب په خاطر باندې، هغه اولنی انتخاب ختم سو. لاندې راځم دریم پیراګراف ته چې څنګه زه کلیک کړم، هغه دوهم پیراګراف چې ما انتخاب کړی دا هم ختم سو. په دې صورت کې ګورئ زه د الفاظ نه انتخابوم، زه صرف اشکال انتخابوم، صرف اشکال انتخابوم چې الفاظ نس انتخاب. دا ګورئ که زه ورباندې راسم په دې صورت کې متن هم انتخاب سو او سمدلاسه اشکال هم انتخاب سو. اوس زه غواړم چې د اشکال حذف کړم، نو که چیرته ما د ډیلیټ بټنه باندې ووهله، متن هم ورسره حذف سو، اشکال هم حذف سو. په کنټرول زیډ باندې بیرته پر شا راځم. اوس ورته ګورئ موږ او تاسو سلیکټ ته راځو. په دې کې دوهم اوپشن نه موږ او تاسو سره سلیکټ اوبجیکټ ده. تاسو دلته کلیک ورکئ. اوس راسئ ګورئ الفاظ تاسو انتخابوئ، مګر هغه انتخاب نه اخلي، سلیکشن نه اخلي. که تاسو کلیک ولګوئ سلیکشن نه اخلي، انتخاب نه قبلوي. صحیح سو. په دې صورت کې بیا موږ او تاسو راځو صرف اشکال انتخابولی سو. صحیح ده. اشکال تاسو انتخابولی سو، الفاظ نه انتخابیږي. که تاسو فکر ورته وکړئ زه کلیک ورباندې هم انتخاب نه اخلي. صحیح سو. د دوهم اوپشن نمبر او تاسو سره سلیکټ اوبجیکټ ده. که بیرته تاسو ورباندې کلیک کوئ، اوس ورباندې راسئ ګورئ الفاظ هم انتخابوي او اشکال هم انتخابوي. صحیح سو. دریم نمبر او تاسو سره سلیکټ آل ټیکسټ وید سیمیلر فارمیټینګ ده. ګورئ چې فارمیټ یې چې شکل یو رنګ وي، هغه ټیکسټ تاسو ته انتخابوي. زه به راسم یو څو الفاظو ته به فارمیټ ورکم. ګورئ دغه ته ما دا کلر ورکم، راځم دې ته ما دا کلر ورکم، او مرسته چې کوم لفظ دې ته ما دا کلر ورکم. صحیح سو. حتی لفظ ده و دې ته هم دا کلر وکړم، مهمې دې ته هم دا کلر وکړم. اوس په دې کې یو څو الفاظو ته ما خاص کلر ورکم او یو څو الفاظو ته بیا له دې څخه بیل کلر وکړم، لکه لفظ د کمپیوټر انتخابوم، راځم و دې ته سور کلر وکړم. صحیح سو. د دې کلر او د سره کلر په مابینځ کې فرق شته. لفظ د ممکن د انتخاب مې که و دې ته مې هم سور کلر ورکړم، همدغه شانته لفظ د پخوا د دې ته مې هم ورکړم، لفظ د کوونکو د و دې ته هم لفظ کلر سور کلر وکړم. صحیح سو. اوس په دې کې یو څو الفاظ دي، هغوی ته صرف سایز ورغټوم.
که تاسو فکر وکړئ ګورئ دې ته مې سایز 1 درجه لوړ کړه. صحیح ده. الکترونیکي ته 1 درجه لوړوم. صحیح ده. علم ده. صحیح شو. همدغه شانته 3 الفاظ شو. صحیح ده. اوس زه غواړم چې په دې مکتوب کې دا کم الفاظ چې ما کلر ورکړی دا لفظ د کمپیوټر ده، لفظ د ممکن ده، یا دا پخوا ته لفظ ده. صحیح ده. غواړم و دې ته کلر بیرته بدل کم، بل کلر یا بل رنګ ورته انتخاب کم. نو په دې صورت کې که زه کیدای شي ما په مکتوب کې ډېر داسې الفاظ لیکلي وي، له ما سره به غټ مکتوب وي، له ما سره به په 100 صفحو باندې مشتمل یو کتاب وي. اوس په هغه کې ما دومره ایډیټ کړی ده، تغییر و تبدیل مې کړی. نو اوس یو توری زه نسم انتخابولی او هغه یو تورو ته خو بیا زه رنګ نسم وربدلولی ځکه وخت اخلم ما څخه. نو په دې صورت کې بیا موږ او تاسو راځو له هغو الفاظو څخه چې موږ تاسو غواړو چې کلر یې بیل کړو، لکه لفظ د کمپیوټر ده او دغه رقم ته لفظ د پخوا ته ده او دغه رقم ته ممکن ده، کوونکو ده. دا غواړم چې د دې کلر ور چینج کم، بدل یې کم. په دې صورت کې به موږ او تاسو راسو دغه یو لفظ به انتخاب کړو. صحیح سو. یو لفظ انتخاب کوي یا صرف تاسو کرسر ور باندې ودروئ. ګورئ دا کرسر چې ور باندې ودرېږي بیا به تاسو راسئ سلیکټ مینیو ته. له سلیکټ مینیو څخه به تاسو راسئ سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیمیلر فارمیټینګ. تاسو ښه ورته وګورئ. صحیح ده. دریم اپشن. په دې اپشن باندې موږ ته هغه الفاظ انتخابوي چې د کمپیوټر سره تغییر یو رقم ته وي. مثلا کوم رنګ چې موږ کمپیوټر ته ورکړی ده هغه الفاظ انتخابوي چې دغه لفظ دا کلر یې د کمپیوټر له لفظ له کلر سره برابر وي. تاسو کلیک ورکړئ. ګورئ هغه 4 الفاظ یو رقم ته و هغه انتخاب کړو. عاشقه که تاسو ووایئ چې دغه لفظ د حتی او پیدایښت همدغه شانته لسیزو دا یې ولې نه کوي انتخاب. ګورئ د دغه الفاظو کلر چې د هغه له دغه انتخاب شوو الفاظو څخه بیل ده. اوس که تاسو خپل کرسر راواخلئ کښېږدئ پر دې باندې، اوس راسئ آل ټیکسټ وذ سیمیلر فارمیټینګ یې کوئ، نو تاسو ته به هغه الفاظ انتخاب کړي. که تاسو ورته وګورئ. صحیح شو. سر به خلاص شولو. همدغه شانته زه راځم دغه انتخاب هم تاسو ورته وګورئ د دغه هم ټیکسټ یو رقم ته ده. صحیح ده. هلته ما الفاظو که تاسو فکر کړئ ما د یو څو درو الفاظو حجم یې څه ورغټ کړم، نو په هغوی کې اولنی لفظ الکترونیکي ده. صحیح ده. دلته کرسر ایږدم. اوس راځم آل ټیکسټ وذ سیمیلر فارمیټینګ باندې تاسو کلیک ولګوئ. کوم الفاظ چې تاسو صرف غټ کړي وو د هغوی الفاظو انتخاب یې وکړو. صحیح سو. نو دغه دریم اپشن چې د هغه موږ تاسو ته په دې ځای کې بیا کار کوي. د سلیکټ په مینیو کې اخرنی اپشن موږ تاسو سره سلیکشن پین ده. که تاسو فکر ورته وکړئ سلیکشن پین په دې باندې موږ تاسو د خپلو اشکالو که وغواړو چې دا کوم اشکال چې موږ په مکتوب کې ایښي دي دا اشکال صرف له سترګو څخه نهام کم، هایډ یې کم، یا مثلا یو شکل پر بل بالا کم، په هغه صورت کې بیا موږ تاسو راځو سلیکشن پین ته. په دې صورت کې تاسو وګورئ و دې ته یعنی اشکال له دغه ځایه څخه هم تاسو نهامولی سوای. صحیح ده. بیرته ښکاره کولی هم سوای. صحیح ده. لاندې دوه اپشن ورکړي دي شو آل ده او هایډ آل ده. هایډ آل په معنا د تمام پټول دي او شو آل په معنا د ښکاره کول تمام. صحیح سو. دغه زموږ او ستاسو د سلیکشن په ټول کې 4 اپشن و چې د هوم ریبن یا د هوم ټیب اخرنی درس و. نو الله دې وکړي چې په دې تمام ټیب یا په دې تمام ریبن چې کوم یا اجزا وي یا کوم ټولز موږ کې ویلي وي په هغوی ستاسو سر خلاص سوی وي. بیا هم که چېرته کوم مشکل تاسو کولی سوای په کمنټ باکس کې هغه مشکل ما ته بیان کړئ. انشاءالله العزیز د هغه مطابق بیا زه ویډیو برابره کړم تاسو ته به یې اپلوډ کړم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.